آشنای شما. السلام علیکم، ماښام بخیر. زه احمد شکیب دوست یم. په روانې خپرونې کې د افغانستان د سولې د پلان پر اعلانېدو او په امریکا کې په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو په اړه مهم ریپورټونه او مرکې لرو. هیله ده تر پایه ملتیا مو وکړئ. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غني وایي چې د روانې میاشتې په پای کې د کابل پروسې په دویم کنفرانس کې د افغان سولې د پلان جزئیات اعلانوي. ولسمشر غني چې له افغانستان څخه د شوروي لښکرو د وتلو د 29مې کلیزې په مناسبت نن یوې لویې غونډې ته وینا کوله، د سولې پر راوړلو یو ځل بیا ټینګار وکړ. حکمت سروش په اړه له کابل نه دا ریپورټ رالیږلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني وایي د ملي وحدت حکومت په د سولې په اړه خپله طرحه د کابل پروسې په دویم کنفرانس کې وړاندې کړي. ښاغلي غني چې نن یې له افغانستان څخه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وتلو د 29مې کلیزې په مناسبت په ار کې یوې جوړ سوې غونډې ته خبرې کولې ټینګار وکړ چې افغانان باید خپله ټوله انرژي د اقتصادي خپلواکۍ، سولې او دوامدار امنیت راوستلو په لار کې متمرکزه کړي. ما راه حل سیاسي میخوایم. موږ سیاسي حل لاره غواړو او د کابل دویم کنفرانس چې زموږ په مخ کې دی د ملي وحدت حکومت به خپله د سولې طرحه پکې وړاندې کړي. خو ملت باید هم پوښتنه وکړي، هغه کسان چې سوله نه غواړي آیا د ګټو له امله، آیا په نورو د تړل کېدو له امله، یا د اړیکو له امله، یا له دې امله چې شکایت لري، هر ډول ستونزه چې وي دا ولس حاضر دی چې حل کړي. په دغه غونډه کې جهادي رهبرانو هم په افغانستان کې د سولې پر راتګ ټینګار وکړ او ویل چې د جګړې ټول عوامل باید پای ته ورسیږي. زه په طالبانو باندې غږ کوم چې دا جنگ نشي ګټلی. که ګمان کوئ کولی شي بیا راشي کابل ستاسو په لاس کې پرېږدي، اشتباه مو کړی. دا حقیقت باید ټول لوري درک کړي. راشي تاسو هم د سولې لار غوره کړئ، هماغه لار چې حزب اسلامي اختیار کړ. که څه هم له افغانستان څخه د شوروي پوځیانو د وتلو نږدې 3 لسیزې تېرېږي، خو د جګړې منفي اغېزې لا هم ډېری افغانان ځوروي. 23 کلن عدنان ساحل ماشوم چې پلار یې د افغان شوروي جګړې پر مهال ووژل سو. موږ له هغو ډېرو لویو خوشبختیو خوشحالیو محروم پاتې شولو چې اصلا باید زموږ په هغه ژوند کې یا په هغه عمر کې موږ خپل والد صاحب د لاسه نه وی ورکړی، له ډېرو تکالیفو سره متوجه شولو. ساحل هم د نورو افغانانو غوندې په هیواد کې د سولې ارمان لري او له ټولو اړخونو غواړي چې نور د جګړه بس کړي. افغانان د هیڅ چا په خبرو او د هیڅ چا په لمسون باندې خپل افغان رور ګریوان ته د لاس نه اچي. موږ 40 کاله یو د بل ګریوانونه وشلول. افغان حکومت هیلهمند دی چې د کابل پروسې دویم کنفرانس کې به د دوی د طرحې ملاتړ وسي. دغه کنفرانس به د روانې میلادي میاشتې په 28مه په کابل کې جوړ سي چې د 25 هیوادونو د بهرنی چارو وزارتونو مرستیالان او د دریو نړیوالو سازمانونو استازي ورته رابلل سوي دي. د کابل پروسې لومړی کنفرانس د افغانستان د سولې او امنیت په اړه د تیر کال په جون کې جوړ شوی و. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا ټلویزیون، کابل. کله چې د سولې خبره کیږي نو ډیری خلک دا پوښتنه کوي چې سوله په کوم قیمت ارزښت لري. د جنایي جرمونو نړیوالې محکمې په افغانستان کې د جنگي جرمونو په باب 1.18 میلیونه درخواستونه ترلاسه کړي دي. د بشري حقوقو ساتنې او د تاوتریخوالي د منځه وړلو سازمان وایي چې په دغو درخواستونو کې د طالبانو، داعش، افغان امنیتي قواو، جنګ سالارانو، نړیوالو پوځیانو او د کورنیو او بهرنیو استخباراتو د تیریو او زور زیاتیو له امله شکایتونه شوي دي. دا معلومه نه ده چې د جنایي جرمونو نړیواله محکمه کله د دغو شکایتونو د ارزولو بهیر پیلوي. پدرام وویل د هغه د سازمان په شمول په اروپا او افغانستان کې میشتو بیلابیلو سازمانونو دغه درخواستونه د نړیوالې جنایي محکمې ته لیږلي دي. تقاضای از محکمه بین المللي یا ICC هم نیست. له دې محکمې څخه د افغانستان د خلکو یوازینۍ هیله دا ده چې دغه قضیې وڅیړي ترڅو په افغانستان کې عدالت تامین شي او د هغو کورنیو زخمونه ورغوي چې تر 2003 وروسته یې خپل غړي، مالونه او کورونه له لاسه ورکړي دي. د هغو کسانو ترمنځ چې د جنگي جرمونو تورونه یې لګولي دي یو یې شعیب دی. هغه او د هغه پلار په 2014 کې د غور په ولایت کې په یو بس کې سفر کاوه چې وسوالو کسانو یې موټر ودراوه او د تذکیرو له لیدلو وروسته یې
14 شیاګان یو په بل پسې ووژل. رئیس واقعا برمه جون اوس چې پلار ته اړتیا لرم نو هغه نشته. دا ډیر سخت او دردناک حالت دی. څومره چې وکولای شم کوښښ کوم د هیلې هره دروازه چې پیدا کړم ورته لاس اوږدوم. د پیښې په اړه د طالبانو یو قماندان ونیول شو او د رسنیو په وړاندې وښودل شو، خو د هغه د سرنوشت په اړه کوم ریپورټ خپور نه شو ځکه چې لا ځایي ادارې سره یې اړیکې درلودلې. د نړیوالې جنایي محکمې څخه زما غوښتنه دا ده چې یو جدي پریکړه وکړي او داسې کار وکړي چې دغه پیښې کمې شي. بل دا چې دغه سړی باید په اشد مجازات محکوم شي. د جرمونو نړیواله محکمه د 2003 کال د مې له میاشتې نه وروسته په افغانستان کې د جرمونو پلټنه کولی شي. هغه هیواد په دغه کال کې د روم قانون لاسلیک کړ. یو بل افغان چې له دغې محکمې سره تماس نیولی دی حسین رضایی دی چې نامزد یې د 13 جولای په میاشت کې د کانو د وزارت د مامورینو په موټر د طالبانو په برید کې وژل شوې ده. کله چې دغه ځانمرګي حمله وشوه نو خپله مینه مې له لاسه ورکړه. ما ټکان وخوړ او زه یې زیات وځورولم. نو د نړیوالې محکمې سره مې ځان ثبت کړی چې د عدالت غوښتنه وکړم. رضایی وویل غواړي چې د دې پیښې مسؤل کسان جزا ومومي، حتی که له طالبانو سره د سولې او موافقه هم کیږي. تاج امیلیار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ. د همدې ریپورټ په دوام په افغانستان کې ناامنه زورګونه خلک له خپلو اصلي مینو څخه بې ځایه کېدو ته مجبوره کړي دي. اکثرا د خلک له نورو ولایتونو څخه کابل ته راغلي دي او په یو نامناسب حالت کې ژوند کوي. ملګري ملتونه وایي چې په 2018 کال کې شخړو او جنګونو 380,000 خلک له خپلو کورونو څخه بې ځایه کړي دي او یوازې د روان کال د جنورۍ په میاشت کې 18,000 خلک بې ځایه شوي دي. په بګرامیو کې بې ځایه شوي ښځې او ماشومان له کوڅو څخه د سوند لپاره توکي راټولوي څو د کابل په دې یخې هوا کې ځانونه ګرم وساتي. کلینیک نشته چې موږ خپل ماشومان ورته بوځو. داس د موږ وس نه کېږي چې موږ واخلو بچیو ته په پیسو باندې دوا. دغه د 2 بچي د ما اوس ناجوړه دي، را سره وس نشته چې زه لاړه سم بچي مې بوځم دغه د راته رنځېږي پراته دي. کله یوې خوا په افغانستان کې ناامنه زورګونه خلک بې ځایه کړي دي، له بلې خوا افغان کډوال له ایران او پاکستان څخه ستنېدو دي. 3 ورځې کېږي چې په ارګ کې د الکترونیکي تذکیرو د ویشلو بهیر روان دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غني او میرمن یې د ولسمشر دویم مرستیال او د افغان حکومت ګڼو لوړپوړو چارواکو د نویو تذکیرو لپاره فورمې ډکې کړي دي. د دې بهیر له پیلېدو سره اجرایي ریاست مخالفت کړی ده. د ملي وحدت د حکومت اجرایي رئیس نن په کابل کې له دې پرته چې په څرګنده توګه خپل شکایت بیان کړي غوښتنه وکړه چې په ملي مسایلو کې د خلکو نظر په پام کې ونیول شي. نور جزئیات د رحیم ګل څاروان په ریپورټ کې. ولسمشر غني، لومړی میرمن او دوهم مرستیال ولسمشر لومړني 3 هغه کسانو چې د الکترونیکي تذکیرو ویش یې له ارګه پیل کړ. 13 ورځ 10 لوړپوړو چارواکو د مشرانو جرګې د رئیس په شمول او ځینو وزیرانو د الکترونیکي تذکیرو د اخیستو لپاره د ګوتې نښانونه ثبت کړل. نن هم په ارګ کې لسګونه کسان الکترونیکي تذکیرو ته بایومټریک شول. د برېښنایي تذکیرو د ادارې ویان روح الله احمدزی وایي ډېر ژر به د عامو خلکو لپاره د الکترونیکي تذکیرو ویش هم پیل شي. هر کله چې جلالتمآب ولسمشر خپل د تذکرې کارت ترلاسه کړ چې هغه په ډیر نږدې ورځو کې ان شاء الله ترسره کیږي، وروسته دغه نه به زموږ مراکز د ټولو عام خلکو په مخ خلاص وي او دوی کولی شي د تذکرې د اخیستلو لپاره خپلې فورمې ترلاسه کړي تر څو هغه معلومات سیستم ته درجیږي هغه پکې فورمو کې درج کړي. د ارګ په ماڼۍ کې د پخواني شوروي اتحاد د وتلو د نمانځنې په مراسمو کې اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله که څه هم په ظاهره د الکترونیکي تذکیرو په موضوع مخامخ ونه غږېد، خو ویل چې افغانستان په حساس وضعیت کې ځای لري او هر ناسنجول شوی کار به بل بحران وزېږوي. ما نباید از بحران به طرف بحران موږ نه باید هڅه وکړو چې له یوه بحران څخه بل بحران ته لاړ سو. که څوک فکر کوي چې د یو بل بحران په رامنځته کولو سره کولی سو په خپلو کمزوري سرپوش کښېږدو لوی اشتباه کوي. موږ باید داسې پرېکړې وکړو چې خلک یو ځای کړو او دا چې خلکو په منځ کې نفاق واچوو. ولسمشر غني هم ظاهرا څه ونه ویل، خو دا یې وویل چې مسایل پرېکړو ته اړتیا لري. که موږ غواړو مخکې لاړ سو او د خپل ولس ستونزې حل کړو نو ضرور ده چې فیصلې وکړو. مشوره په سر و سترګو، اما دا نسی کېدی چې تصامیم مو ونیسو، ځکه ضرور ده چې فیصلې وکړو.
د ولسمشر دوهم مرستیال او د مشرانو د جرګې مشر بیا د قانون د تطبیق غوښتنه وکړه. د ثبت احوال نفوس د نوي قانون په اساس په الکترونیکي تذکرو کې افغان او اسلام دواړه لیکل کیږي. د افغان هویت او د اسلام ذکر په تذکرو کې هغه لانجه و چې د کلونو لپاره د تذکرو ویش ځنډولی و. دا قانون څو وارې د پارلمان ترمنځ تیر راتیر شو. دا مسله لا تر اوسه هم د اجرایي ریاست او د ولسمشۍ ماڼۍ ترمنځ لا ینحله پاتې ده. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل. د افغانستان په اړه خبرونو ته دوام ورکوو. په 2000 لومړي کال کې د طالبانو د رژیم له نسکورېدو وروسته په افغانستان کې د ښځو په ژوند کې لوی بدلونونه راغلل. د افغانستان په نوي حکومت کې په لوړو څوکیو کې د ښځو ګمارل د پرمختګ یوه بیلګه بلل کیږي. د دغو پرمختګونو په اړه د پوهاوي د زیاتولو په خاطر د افغان حکومت 8 ښځینه جګپوړي چارواکي امریکا ته راغلي دي. زموږ همکارې نوشابه آشنا د افغان ولسمشر د دفتر د پالیسیو د ارزونې د څانګې له مشرې ناهید ایسار سره د حکومت پر کارونو او پلانونو خبرې کړې دي. ګوري افغانستان کې ټول ځایونو کې اصلاحات راځي. همدا اوس مثلا موږ سیاسي اصلاحات راغلي دي، مثلا قانوني اصلاحات راغلي دي، مثلا د ټولنیز په کچه ډېر اصلاحات راغلي دي. تاسې مثلا کلیو ته زه ډېر ځم، کلیو دغه ځایونو ته هلته زه ګورم چې اصلاحات راغلي دي. مثلا د ټکنالوژي برخه کې اصلاحات راغلي دي. زه ځکه خپله زیاتره د پالیسي کارونه کوم، زه ګورم چې مثلا موږ اول ځل دپاره موږ یو د تعقیب میکانیزم لرو. موږ مثلا وزارتخانو ته ځو، مثلا ګورو چې پالیسي تر کوم حده پورې هلته تطبیقیږي، بیا د هغې په اساس خپل څېړنې کوو، بیا تحلیل کوو، بیا نوې پالیسیز دولت ته موږ معرفي او پیشنهاد کوو. نو اصلاحات هر برخه کې راغلي دي. د اصلاحاتو تاثیرات تاسې وګورئ، افغانستان اصلاحات د یو یا دوه ورځ کار نه دی. اصلاحات وخت غواړي. ځینې مدني بنسټونه لا هم اندېښنه لري د فساد د له منځه وړلو په برخه کې چې لازم اصلاحات په دې برخه کې نه دي راغلي. حتی په دې هم اندېښمن دي چې د حکومت په لومړیو او دومو واحدونو کې داسې کسان په کارونو ګمارل شوي چې لا هم په اداري فساد کې ککړ ګڼل کیږي. زه نه غواړم چې نومونه مشخص کړم، خو د والیانو، وزیرانو او د قمندانانو په سطحه دي. دې کې څه وایو؟ څرنګه چې ما مخکې وویل، ګوري تاسې فساد افغانستان ریشو ته تللی دی که نه. اصلاحات ډېر زیات راغلي دي. موږ انټي کرپشن سټراټیجي لرو، د فساد په ضد موږ سټراټیجي مثلا جوړ کړی. موږ مثلا هم لیکنو برخو کې اصلاحات راغلی دی، هم مثلا موږ های آفیس آف اوورسایت لرو هو که نه، یا مثلا اسټ رجسټریشن چې د هغوی د ټول مال و دارۍ رجسټر شي. موږ هم انسټیټیوشنز هم جوړ کړي دي، هم لیکنه هم کړې ده، هم مثلا څېړنې کوو د دې په برخه کې. او تاسې وګورئ مثلا همدغه یو څو هفتې مخکې ډېر یو د معین په کچه یو نفر څه شو که نه، فساد کې بندي شو. نو اصلاحات راغلي دي د فساد په اړه، خو دا چې ځکه فساد ډېر ریشه لري افغانستان کې، دا د یو ورځ دوه ورځ کار نه دی، دا وخت علي. او همدا چې مثلا زموږ نهادونه دا په خوله ویلی شي، دا په خپله یو اصلاحات دی که نه. یعنې دومره د میډیا او مطبوعاتو برخه کې دومره اصلاحات راغلي چې هغوی ویلی شي چې مثلا راشي او انتقاد وکړي دولت، د دې په اړه خبرې وکړي. دا خپله ماته یو اصلاحات ښایي. په روان بهیر کې د ښځو د ټولنیز او سیاسي مشارکت په هکله څه نظر لرئ چې په تصمیم نیونې کې یا د رهبرۍ په سطحه ښځې څومره شریکې دي؟ تاسې وګورئ، اول ځل دپاره دی چې موږ مثلا 11 ښځې د معین په سطحه لرو، او هغوی ټول یوازې مثلا داسې نه دي چې سمبولیک راشي عمل ته. هغوی ټکنیکل تخنیکي وزارتخانو کې کار کوي. تاسې مثلا وزارت معادن وګورئ چې په خپله یو ډېر تخنیکي او ډېر مهم وزارت دی. هم سرپرست وزیره ښځه ده، هم 2 معینانې ښځې دي. موږ مثلا وزارت مالیه کې موږ معینه لرو، ښځه ده اول ځل دپاره. موږ مثلا وزارت خارجه کې لرو چې ښځه معینه ده. وزارت تجارت کې همدغسې موږ د یو خدا چې د ښځې تعداد زیات شوی دولت کې که نه، او بل دا چې مثلا رهبري سطحه کې زیات شوی. خو تر هغې مهم دا دی چې دوی ډېر اساس ځایونو کې دوی مثلا رهبریت ته رسېدلي دي. ستاسو په نظر په افغانستان کې هغه اساسي اصلاحات او زیربنایي بدلونونه کوم دي چې باید په پام کې ونیول شي او راوستل شي؟ اساسي اصلاحات زه تر ټولو مهم اقتصادي اصلاحات ګڼم. تاسې وګورئ، افغانستان اوس داسې یو حالت کې دی چې آهسته آهسته مثلا دا نړیواله فنډ افغانستان کم شوی، همدا اوس هم کم شوی. نو افغانستان اقتصادي لحاظ نه مستقل کیږي.
یو سیاسي لحاظ نه افغانستان یو انتقال حالت کې دی. مثلا اوس تاسو ډیر نامخدا ځوان وزیران ګورئ، تاسو ډیر ځوان معینان ګورئ، تاسو ګورئ چې یعنې آهسته آهسته دا حالت یو نسل نه بل نسل ته رسیږي. نو دا انرژي دی په خپله. نو اصلاحات هر برخه کې راغلی، خو زه دغه یو انتقالي اصلاحات چې مثلا ځوانان ته ډیر ونډه ورکړل شوی، مخصوصا سیاسي پوسټونو کې، او بل اقتصادي اصلاحات ډیر مهم ګڼم. فکر کوئ چې حکومت د راتلونکو پارلماني ټاکنو او جمهوریت ریاست ټاکنو ته تیاری لري؟ ګورئ، انتخابات هم پارلماني او هم جمهوری ریاست دا یو واقعیت دی. انتخابات په هر حالت کې کیږي، ځکه هم دولت غواړي او تر دولت مهمه خلک غواړي. افغانستان اوس یو ډیموکرات هیواد دی که نه؟ دا چې مثلا څه وخت کیږي څه وخت نه کیږي، هغه خو بیا هماغه وخت موږ او تاسې وګورو چې څنګه کیږي، لیکن انتخابات کیږي. خلک خو غواړي، دې کې شک نشته، خو څومره ورته زمینه سازي شوې ده چې د خلکو د غوښتنو په ځای شي؟ زمینه سازي شوې ده. همدا اوس مثلا کمشنران ټول ټاکل شوي دي تقریبا. مثلا کمیسیون انتخابات ته مشر ټاکل شوی دی. مثلا زمینه سازي ډیر شوی، دولت هم غواړي، خلک هم غواړي. تاسې خبرونه پرون واورېده چې څو شو د نېشنل آی ډي کارتونه مثلا خپل ولسمشر صاحب او لومړۍ ښځې دوی واخیستل. نن فکر کوم 80 نور کسان شروع کړی دی. نو دا خپله ښایي چې مثلا دولت ورباندې کار شروع کړی او ډیر جدي کار شروع کړی دی. که حکومت د ټولو اصلاحاتو دپاره ژمني، نو تاسو په لنډو کې د افغانستان د ښې راتلونکي دپاره څومره هیله مند یاستئ، او که کومه اندېښنه در سره په دې برخه کې، نو هغه به څه؟ زه والا ډیر هیلهمند یم. زه ډیر زیات هیلهمند یم په دې چې زه تغییرات وګورم. زه تغییرات نه تنها حکومت کې ګورم، بلکې تغییرات خلکو کې ګورم. افغانستان د کلي د ښځو او نارینه مثلا دا علاقمندي غواړي چې هغوی نور آهسته آهسته غواړي مثلا نړۍ ته نږدې شي نورم. نو علاقمندي زه ډیر لرم. اصلاحات راغلي دي، اصلاحات نورم راځي، او دولت هم کار کوي، خلک هم سره کار کوي. تاسې له امریکا غږ څخه خبرونه تعقیبوئ. اوس هم راځو نړیوالو خبرونو ته. د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د مداخلو د څېړلو د پلاوي مشر رابرټ مولر 14 تنه روسان او د روسیې 3 شرکتونه په 2014 کال کې د امریکا د جمهوري ریاست په ټاکنو کې په مداخلې تورن کړي دي. ویل شوي چې روسانو هڅه کړې وه د ولسمشر ډانلډ ټرمپ ملاتړ وکړي او په ټاکنو کې د هغه سیالې هیلري کلینټن ته زیان ورسوي. پام وکړئ، د امریکا غږ د خبریال بیلګالو د ریپورټ پښتو ژباړه. ځانګړي سلاکار رابرټ مولر د جمعې په ورځ د امریکا په ټاکنو کې د روسیې د مداخلې په اړه مفصل تورونه مطرح کړل. د 17 پاڼو دغه اتهامنامه وایي چې روسانو د 2014 کال په پیل کې د جعلي ټولنیزو رسنیو له پوسټونو او اعلانونو څخه استفاده کړې وه چې د ډانلډ ټرمپ په پلوي عامه نظر تر اغېزې لاندې راولي. The defendants allegedly conducted what they called تورونو کسانو د خلکو په وینا د متحده ایالاتو پر خلاف خپل اطلاعاتي جګړه د دې لپاره وکړه چې د کاندیدانو او په عمومي ډول د سیاسي سیستم په اړه بې باوري خپره کړي. 12 تورونو کسانو په روسیا کې میشت د انټرنیټ ریسرچ ایجنسی په نامه د یو شرکت لپاره کار کوي چې په عامه نظر د اغیز اچولو لپاره د روسیې د حکومت په ملاتړ فعالیت کوي. په دغو کسانو د اتو جرمونو تورونه لګول شوي دي چې پکې د امریکایانو تیریستل، د درغلیو کول او د هویت غلا کول شامل دي. خو دغه اتهامنامه د ولسمشر ټرمپ د کمپاین په چارواکو تور نه لګوي چې ګني په دغه پروګرام کې ګډون کړی دی. There is no allegation. دغه تورونه داسې نه څرګندوي چې کوم امریکایي په دغه غیر قانوني فعالیت کې آګاهانه لاس درلود. دغه تورونه داسې نه څرګندوي چې دغه چلند د 2014 کال د ټاکنو په پایلو کې بدلون راوستلی دی. د دغو تورونو تر اعلان وروسته جمهور رئیس ټرمپ ټویټر ته مخه کړه او یو ځل بیا انکار وکړ چې انتخاباتي کمپاین یې له روسانو سره کار کوي. روسیې زما د جمهوریت ریاست لپاره د کاندید کېدلو د مخه په 2014 کال کې د امریکا ضد کمپاین پیل کړی وو. د دغو ټاکنو پایلې تر اغېزې لاندې راغلي نه دي. د ټرمپ کمپاین ناوړه کار نه و کړی او جوړجاړی موجود نه و. ښاغلي ټرمپ د روسیې پلټنې د خپلو سیاسي مخالفینو په مشرۍ یو چال او یوه دسیسه بللې ده. هغه په وار وار هغه تورونه رد کړي چې ګنې روسیې په دغو ټاکنو کې مداخله کړې ده. تاج امین یار، د آشنا تلویزیون، امریکا غږ.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په نړۍ کې د چین د نفوذ او اثر له زیاتېدو سره سم اروپا او امریکا باید خپلو تاریخي اړیکو ته ستنې شي او په ګډه کار وکړي. سیګمار ګابریل په جرمني کې د مونیخ په امنیتي کنفرانس کې د نړۍ رهبرانو ته وویل چې اوس د فردي ګټو د ساتلو وخت نه ده. دغه جرمن مقام وویل چې برلین له دویمې نړیوالې جګړې څخه وروسته له امریکا سره د اړیکو په خاطر ډېره ګټه کړې ده. د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ او میرمن یې پر یو ښوونځي د برید له ټپیانو سره د لیدنې په موخه فلوریډا ایالت ته لاړل. تېره اونۍ یو 19 کلن ځوان په یو ښوونځي کې پر ډزو 12 کسان ووژل او 15 تنه یې زخمیان کړل. له ډاکټرانو سره په خبرو کې ولسمشر ټرمپ د پیښې قربانیانو ته د مرستې د رسولو په کار کې له روغتیایي مامورینو څخه ستاینه وکړه. دوی ډېر عالی کار کړی، ډاکټر عالی وو. موږ ډېر خلک ولیدل چې عالی درملنه یې شوې وه. د لومړنیو خدمتونو مامورینو چې کوم کار کړی عالی وو او زه غواړم چې تاسو ته مبارکي ووایم. دارنګه ولسمشر ټرمپ د پولیسو یوې قرارګاه ته لاړ او روغتون ته د ټپیانو په رسولو کې د پولیسو د حادثو قدرداني وکړه. په نورو لنډو نړیوالو خبرونو کې د امریکا او تایلند پوځیانو نن د کوبرا سرو زرو په نامه یو لړ ګډ پوځي تمرینات پیل کړل. په دغو تمریناتو کې د جنوبي کوریا 300 عسکر هم برخه لري. ورسره د امریکا او تایلند 200 پوځیان هم شته. روان پوځي تمرینات د تایلند په پوځي اډې کې ترسره کیږي. په ورته وخت کې د امریکا یوه لویه جنګي بیړۍ د فلیپیني او امریکایي پوځیانو ترمنځ د همکاریو د زیاتېدو په خاطر مرکز مانیلا ته رسېدلې ده. سیمه ییزو او نړیوالو خبریالانو ته له بیړۍ څخه د لیدلو اجازه ورکړل شوه. دغه بیړۍ نوي جنګي او لسګونه نورې بېلابېلې تیارې لیږدولی شي. د سیمې په خبرونو کې د ایران ولسمشر حسن روحاني نن په نوي ډهلي کې د هند له ولسمشر رام ناتھ کوویند سره ولیدل. روحاني د 3 ورځني سفر لپاره اوس په نوي ډهلي کې ده. د ایران ولسمشر په یوې جلا لیدنې کې د هند له صدر اعظم سره د نوي ډهلي او تهران پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړې. په 2014 کال کې هند، ایران او افغانستان د ایران په چابهار بندر کې د تجارتي لارې پر جوړولو موافقه وکړه. ویل شوي چې ایراني او هندي چارواکي به له دغې لارې څخه د ګټه اخیستنې پر جزیاتو هم بحث وکړي. په هند کې پاتې کیږو د یو بیلتون غوښتونکي د وژل کېدو او د سرینګر له مرکزي زندان څخه د سیاسي بندیانو د انتقالېدو په اعتراض کې نن په هندي کشمیر کې بازارونه تړل شوي وو. د ریپورټونو له مخې د بیلتون غوښتونکو یو رهبر محمد یوسف ندیم په بودګم ولسوالۍ کې خپل کور ته د تلو په وخت کې په ډزو وژل شوی ده. پولیسو له دغې پیښې څخه وروسته په ښار کې امنیتي تدابیر زیات کړي دي او د کومې تازه پیښې د رامنځته کېدو د مخنیوي په خاطر یې په اساسو سیمو کې محدودیتونه لګولي دي. مارکیټونه تړل شوي او ډېر خلک اوس په خپلو کورونو کې دي. له 15 کلونو راهیسې د امریکا غږ د یو هدف لپاره هڅه کړې ده. د امریکا غږ منشور ته ژمنتیا له افغانستان او پاتې نړۍ څخه موثق خبرونه، د امریکا معرفي او هر اړخیز بحثونه د لسګونو کالو په تجربې سره د نړۍ پیښې او هغه څه چې تاسو ته مهم دي رپورټ ورکوي. هر ورځ له هرې لارې د امریکا غږ آشنا، موثق، د اعتبار وړ او هر اړخیز. میلیاردر ایلن ماسک د 2013 کال لپاره یو لوی اقدام کړی دی. ماسک د سپیس او ټسلا شرکت رئیس دی. د هغه د شرکت فضایي څانګې 13 میاشت فضا ته یو توغنده ولېږه او د ځمکې له مداره بیرون د پلټنې دپاره د خپل برقي موټر یوه نمونه استولې ده. دا د فضایي ماموریتونو د یو شرکت د رئیس دپاره ډېر لوی او تاریخي اقدام دی چې ترسره کیږي. نور جزئیات په ریپورټ کې. د ټسلا موټر اوس د ځمکې له مداره وتلی دی. د برقي موټرو جوړونکي شرکت دا موټر د یو مصنوعي موټروان سره یوځای د فلوریډا ایالت نه د سپیس ایکس جمبو توغندي په ذریعه فضا ته ولېږو. د فالکن هیوی په نوم د 23 پوړیزه توغنده د فلوریډا ایالت د کیپ کنویرل ښار کې د کینیډي د فضایي اډې نه فضا ته لیږل شوی. دا همغه فضایي اډه ده چې نږدې 50 کاله پخوا د امریکا د فضایي ماموریت ادارې یا ناسا له دې ځایه د اپولو ماموریت لومړنی توغندی سپوږمۍ ته استولی و. په کامیابۍ سره د دې توغندي فضا ته وتل د ایلن ماسک د کاري هڅو یوه ځلانده شیبه وه.
میلیاردر ماسک د ټسلا او سپیس ایکس د شرکت مالک او رئیس دی. زه لا هم دا ټول شوي اقدامات څارم او ارزوم یې ځکه ماته لا هم یو څه عجیب کار ښکاري. د 22 انجنونو نه جوړ دا توغنده 2 میلیونه 228,972 کیلوګرامه وزن سره د فالکن هیوی د فضایی توغنده جوړ شوی چې د نړۍ تر ټولو قوي ترانسپورتي نقلیه ګڼل کیږي. دا د تصور پورته کار وو. فکر کوم زما په ژوند کې تر ټولو زیاته د خوشحالۍ شیبه وه. د فالکن هیوی د توغندي په 2 څنډو کې نښتې انرژي تولیدونکي توغندي بیرته په کیمپ کنویرل فضایي اډې کې په پرله پسې توګه ځمکه کې کېناستل، خو منځنۍ انرژي رسونکي توغندي خپله ساحه غلطه کړه او په اتلانتیک سمندر کې ولوید. دا یوازینی کار چې د پلان سره سم تر سره نشو. خو هلته پورته په فضا کې د موټروان په سر خلاصیدونکو څوکۍ کې په فضایي کالو سمبال مصنوعي سړی د پلان شوی نظریې لمخې د شمسي نظام په مدار کې په لا یتناهي مسیر روان شوی او کېدلی شي د ځمکې نه تر مریخ پورې سفر وکړي. سید سلیمان اشنا د امریکا غږ آشنا ټلویزیون واشنگټن. نشه توکي ستاسو ژوند او روغتیا دوا کوي. د یو ورزشکار په توګه زه له تاسو څخه غواړم چې مخدرات استعمال نه کړئ. له همدې مثبت پیغام سره اوس د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه د جالبو خبرونو ټولګه وینئ چې رڼا دورانۍ غورځنګ تاسو ته وړاندې کوي. د چینایانو د نوي کال په درشل کې د اژدهاو یا د ډراګنز جشن هم د رڼاو او اورلوبو په ترسره کولو سره پیل شو. دا د اورلوبې او بیلابېلې نندارې د 140 تنو لخوا په لار اچول شوې او د 10,000 نورو خلکو لخوا به لیدنه کېدله. د ډراګن نڅا د 300 کالو راپدې خوا په چین کې رواج لري او په دې وروستیو کې د دې هېواد د کلتور او فرهنګ د وزارت لخوا د چینایي کلتوري میراثونو په حیث هم پیژندل شوی دی. په برازیل کې په تورو خټو باندې لامبل هم زما پام ځانته ورګرځاوه. د هغوی تعداد چې زرهاو تنو ته رسیده د سمندر په غاړه یې ځانونه په تورو خټو ولړل. د دې کارنیوال لیدلو ته یوازې سږکال 3,000 نه ډېر خلک راغلي وو او پاتې دې نه وي چې دا کارنیوال په کال 1986 کې پیل شوی او هر کال د ګډونوالو په تعداد کې زیاتوالی راځي او د نړۍ د بیلابېلو هیوادونو په دې کارنیوال کې ګډون کوي. په چین کې په سرلي د راتګ لپاره د شانګهو د قبیلې غړو د سمندري کبانو، ډولفینونو او کني کبر په شان کالي پر تن کړي وو او د ژمي سره یې مخه وکړه. هغوی جهه ډوله هیکلونه په لاس کې نیولي وو او د فولکلوریکو سندرو په ویلو سره یې د جشن ته نور هم ښکلا ورکړه. نو کله چې شپه شوه نو د چین په لرغوني دیوال باندې د رڼا او بیلابېلې نندارې هم ترسره کړې. دا جشن به د مارچ تر 10 نیټې پورې دوام وکړي. او د روسیې سره میدان ته څیرمه د اورتوداکس مذهبو لخوا یو مذهبي جشن هم ترسره شو. د دې جشن تر ټولو مهم او په زړه پورې برخه د پینکیک په نامه یو ډول خواړه دي چې د افغاني پراټې په ډول دي او په یو توپیر سره هغه دا چې د مربا او کوچو سره یو ځای تووي او بخوري. پاتې د نوي چې د سور میدان هغه خواته بل ډله تر سترګو کېدل چې بیلابېل نقابونه او کالي پر تن کړي وو او د اورتوداکس د نوي کال نمانځنه کوله. دا جشن به یو اونۍ دوام وکړي. تیم آشنا صدای امریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. په ټولو چارو کې د امریکا غږ د ارزښتونو غوړوالی، ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع، چارواکو او کارپوهانو ته بی‌ساری لاسرسی لري. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا، آشنای شما. د نن لپاره مو خبرونه همدومره. دلته په واشنگټن ډي سي کې زه احمد شکیب دوست او زما همکاران د اوس لپاره اجازه غواړم. تر بیا.